بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګران زده کوونکو، پرون مو د نصر صورت ویلې. اذا جاء نصر الله دې صورت ته کوم نوم ورکړی ده؟ د نصر صورت ورته وایي. دا صورت لنډه واقعه دا وه چې موږ او تاسو د دې ټول الفاظ او هر څه یاد کړل، لیکن په دې کې زه ورته واقعه وایم. کله چې دا صورت نازل شو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته صحابه راغلل او وی ویل چې ای د الله رسوله، دا خو مکه فتح کیږي، نو ډیر زیات صحابه خوشحاله وو، هر یو صحابي خوشحاله وو. لیکن ابن عباس رضی الله عنه چې د تفسیر په علماو کې رئیس المفسرین ورته وایي، د ابن عباس رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه، وی ویلې چې د دې صورت معنا دا ده چې دین پوره کیږي او رسول اکرم به په موږ کې نه اوسي. ډېر زیات پوهېده، یعنی هغه څوک چې ډېر ژور علم خاوندو په تفسیر کې، او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته دعا هم کړې وه چې اللهم فقهه فی الدین، اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته د فقاحت او د زیات علم دعا هم کړې وه. همغه و چې خو خدای پاک هغه ته ډېر زیات علم ورکړی و. ګرانو زده کوونکو، د تفسیر او هغه ته به نوځو. پرونی صورت اذا جاء نصر الله زه یو ځل وایم او د هغه نه بعد بیا موږ او تاسو ننني خپل درس ته راځو. پرونی درس یو ځلې واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ګران زده کوونکو، نن زموږ او ستاسو د قدر صورت ده. کوم صورت ده؟ د قدر صورت. د قدر صورت به ګران زده کوونکو د دې لپاره چې ښه یاد کو او صحیح په تجوید سره یاد کو او صحیح او سالم عربي لهجې سره یاد کو. هغه لهجه چې موږ او تاسو خپل ځان لپاره انتخاب کړي، هغه به انشاءالله په همغه لهجه سره تکرارو. اوس به ما سره هغه د تجوید احکام یاد کړئ او کور کې مو چې کوم قاري ځان ته انتخاب کړی د هغه څخه به اورئ او همغه لهجې سره به انشاءالله یادوئ. نو صورت قدر به موږ او تاسو لومړني 3 آیاته وایو او بیا به 3 آیاته نور د سبا په درس کې وایو چې تر څو موږ او تاسو ته د دې حفظ اسانه اوسي. نو راځو ګرانو زده کوونکو صورت قدر ته. صورت قدر کې بعضې عجیبه واقعات دي. د هغه نه به لنډه زه تاسو ته دا وایم چې د قدر معنا څه ده، او یا انا انزلناه فی لیلة القدر. لیلة القدر هغه شپه ده چې په دې کې قرآن کریم ټول د لوح محفوظ څخه د دنیا اسمان ته نازل شوی او بیا همدارنګې دغه دنیا ته حسب ضرورت را نازل شوی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د جبرائیل امین په واسطه. او په دې کې یو شپه ده چې لیلة القدر ورته وایي، په آخرو 10 شپو د رمضان المبارک کې ده چې دغه شپې عبادت د 1000 میاشتو نه چې ده بهتره ده. نو په یاد مو اوسه ګرانو شاګردانو چې د قدر شپه عبادت د څو میاشتو نه زیات بهتره ده؟ د 1000 میاشتو نه. نو اوس راځو صورت قدر ته ګرانو زده کوونکو چې صورت قدر موږ او تاسو په 8م لوست کې وایو. په 8م لوست کې صورت قدر موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې دلته به موږ او تاسو تر شهر
دریم آیات پورې نن وایو او بیا به سبا مخې ته ځو. نو راځو ګرانو زده کوونکو د صورت قدر لیکل او د هغه د لیکلو سره اشنایي او د هغه د صحیح او سالم تلفظ سره. ګرانو زده کوونکو انا دلته چی ده؟ نون مشدد ده ګرانو زده کوونکو. نون مشدد باندې چې دغه حمزه د الف په شکل یو ځای کوو د دوه حرکاتو په اندازه پې چی کوو ګرانو زده کوونکو دی باندې غنه کوو. د هغه څخه وروسته بیا مد منفصل ده. انا انزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. احکام په نون باندې غنه دوه حرکته، مد منفصل څلور حرکته، انزلنا اخفا دوه حرکته. او ها تبا کوشش کوو چې اشباره نه پکې ونه شي. هو انزلناه فی یا مده، لیله یا لین، تل قدر لام قمری، قاف ډک، دال باندې قلقله، را د وقف له وجې نه ساکنه وایو. نو څه رقم یې ادا کوو؟ را سره یې ادا کوي. انا انزلناه في ليلة القدر. تکرار کړئ. انا انزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ورپسې آیات وایو ګرانو زده کوونکو. وما أدراك میم نه وروسته الف، الف نه وروسته حمزه، حمزه چې د الف په شکل ده. وما أدراك دلته مد منفصل څلور حرکته. اد شکو قلقله حرف دال حروف چی څخه ده؟ د حروف قلقله څخه ده. یعنی حروف قلقله 5 حروف دي، د قلقلې د حروف څخه ده. راک را چه وایو؟ ډکه د را نه وروسته الف هم ډک وایو. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. دلته ما الف مده ده یا لین ده، تا د لام سره تړو لام قمری وایو، قاف ډک وایو، دال باندې قلقله کوو او را ډکه وایو. په حالت د وقف کې اجتماع ساکنین د دوه ساکنه پکې یو ځای شوي د وقف له وجې نه. نو څه رقم یې وایو؟ را سره تکرار کوي. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. تکرار کوي. وما أدراك ما ليلة القدر. ورپسې آیات ته ځو. ليلة القدر خير. ليلة القدر
ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة تا يا كما يادا يايلين دا تل لام كم لام دا لام قمري دا قادري قاف دك تالباني قلقلة را باركة خا دكا يا يايلين رم را دكا دو بيخونا دي ممسرة إدغام أو بميم مشدد كي دو حركة غنى من إظهار ألف شهر أهلا دي وقف كي دوا ساكنين يوجي شويدي جي اجتماعي ساكنين ورتوي دلتبا را دكويو شهر نقرانو زكونكو دادري آيات من تاسو دي سورة قدر اوالي وسيز يوز الوايم او راسري تكرار كي إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر. زي تكراكم شاگردان وايم راتا متوجه وسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. گران زکونکو دا وزمن وساسو نننای درس بخدای مسپارم ومن الله توفیق.